سلامونه احترامات ملګرو شروع کوم په نامه د الله چې بهونکی مهربانه دی. نن ما سره کتاب د لاس کې لمن د اوسوه دا مجبور داور دیګان صاحب لیکلی دی. دا تاسو د کیمرې په لار هم کتی شئ. او د مجبور داور دیګان صاحب کتاب چې دی نو دا ما ته زما ډېر ګران محترم مشر حفیظ الله اسد صاحب ډالۍ کړی دی. شاعري ټولګه ده. د دې کتاب د وړومبي مخ یو شعر دی لمن د اوسوه. شعر عرض د دې وایي لکه خط چې شي د ناوې بې مشکڼو، لکه خط چې شي د ناوې بې مشکڼو، د پښتون خاورې ښایسته لمن د اوسوه. مجبور داور دیګان صاحب. او دې کې د مجبور صاحب بل غزل زه تاسو سره شریکوم. ډېر ښایسته غزل دی. مجبور داور دیګان صاحب چې دی نو د په سکول کې استاد دی او ډېره ښه هڅه لري، ډېر ښه سوچ لري. دی وایي زه د مینې محبت نه چې اشنا شم، زه د مینې محبت نه چې اشنا شم، عجب خوند دی د الفت نه چې آشنا شم. څه په منځ کې فاصلې کړې را برسیره، شوګیرې کړم د نفرت نه چې آشنا شم. او وایي زه د مینې کم دوران ته په ژړا یم، زه د مینې کم دوران ته په ژړا یم، د ژوندون د آخرت نه چې آشنا شم. پکې اخلم ډېر په سوچ فکر ګامونه، د الفت د نزاکت نه چې آشنا شم. پکې اخلم ډېر په سوچ فکر ګامونه، د الفت د نزاکت نه چې آشنا شم. او وایي در ګوهر مقابل نشي کېدلی، در ګوهر مقابل نشي کېدلی، د مړو اوښکو د قیمت نه چې آشنا شم. او ځکه قدر د ملنګ د ملنګې کړم، ځکه قدر د ملنګ د ملنګې کړم، د کچکول د خاصیت نه چې آشنا شم. او د سرو شونډو له سرونو مې زړه تور شو، د سرو شونډو له سرونو مې زړه تور شو، د ساقي د جام لذت نه چې آشنا شم. تور او سپین مې در نظر د دنیاګۍ کړل، تور او سپین مې در نظر د دنیاګۍ کړل، زندګۍ ستا حقیقت نه چې آشنا شم. او وایي زه مجبور داوړ د رب جنت څه کړم، زه مجبور داوړ د رب جنت څه کړم، ستا رضا او ستا قربت نه چې آشنا شم. ډېره مینه او احترام. سلامونه. آباد اوسئ راته. الله په امان.